په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د بخښنې نړیوال سازمان د تاوتریخوالي قرباني افغان ښځې له نړیوالو هېرې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیتي انټرنیشنل ته ویلي دي چې طالبانو امن خونې بندي کړي دي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشي کړي دي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان سکرتر جنرال انګس کالمارد ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي دي. د خوندیتوب شبکه یې ویجاړه شوې او د دوی د امن ځایونه بیخي له منځه تللي دي. د پخواني حکومت پر مهال هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله یې خپل کورونه پرېښودل د امن په خونو کې ساتل کېدلې. خو د زمري په 40مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د خوندیتوب دا سیستم له منځه تللی دی.